علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه په مړي کې چې مړي له به مونږ په کومې طریقې سره غسل ورکوو. کله چې یو مړي له مونږ غسل ورکوو نو د هغې دپاره به مونږ 2 شیزونه ضرور راوړو. یو ته ویل کېږي د بیرې پاڼې، بل ته ویل کېږي کافور. د بیرې پاڼې به راواخلو، دا به په یو بیل لوښي کې واچو او دې کې به اوبه ډېرې واچو، او کافور به راواخلو یو بیل لوښي کې به یې واچو. بیرو پاڼو باندې مړي له غسل ورکولی کېږي 3 ځل یا 5 ځل، او کافور چې هغه اخرني ځل باندې په دې باندې غسل ورکولی. اول طریقه دا چې کله مونږ مړي له غسل ورکوو نو اول به په ده باندې داسې یو کپړه واچو، دې لپاره چې د ده عورت ښکاره نه شي. داسې کپړه به پرې واچو، بیا به د ده نه جامې لرې کړلی شي، کمیس به هم ترې لرې کړلی شي، او لاندې پیزار دا دغه به هم ترې لرې کړلی شي. د دې نه وروستو سنت طریقه دا ده چې مړی دا شانتې ملا سي نو ته به بیا رولګې د ده دا سټ به دا شانتې لږ روچت کړي، په دې سټ کې به دا شانتې ووې، که سین خطي هغه به لاندې لاړ شي، دارنګه په دې خېټه به دا شانتې زور ورکړي، دا شانتې به زورونه نه ورکړي لږ غونتې معمولي که دې انسان کې څه قاذورات څه ګندګي نو هغه به ترې لاړې شي. کله چې د انسان نه څه قاذورات او ګندګي تلي نو یو کپړه به د لاس نه داسې شانتې تو کړي دغه طریقې سره، هغه ګندګي به په هغې باندې لرې کړي، استنجا به دله وکړي داسې طریقې سره چې دا بدن یې نور نه ښکاري، عورت د دې مړي نه ښکاري. دغه طریقې سره کله چې استنجا ول وکړو نو کپړه به لاس نه لرې کړي. د هغې نه وروستو د مړي دپاره اودس ضروري دی. اودس به دا شانتې کوو لکه څنګه چې یو ژوندی انسان ځان له په خپله باندې اودس کوي. صرف دومره چې دله به استنشاق او مزمزه یعنې خولې او پوزې له اوبه دا شانتې نه اچولی کړي، معمولي غوندې خوله کې به ولږ ګوته ووالي شي دارنګه پوزې باندې. بیا به د هغې نه وروستو دله مخ ووینو، دا ټول مخ چې کله ووینځلی شي د هغې نه به وروستو بیا راشو ښي لاس ته. ښي لاس به ولو وینځو، اوبه به پرې راواړو، 3 ځل به دا ښي لاس ووینځلی شي. د هغې نه وروستو ګس لاسه هغه به ولله 3 ځل ووینځلی شي. مسح طریقه هغه دا ده چې داسې د سر نه به لاسونه بوځي ګوتې او واپس به هم دا شانتې راولي، او دا یو ګوته بیا دغه شانتې او یو دغه شانتې شاله ولله بوځي، د ده مسح وشو. د هغې نه وروستو به بیا راشي د مړي خپو ته، خپې به ولله وینځي، لومبنۍ به ښې خپه راواخلي، هغې باندې به اوبه واچي، دارنګه د ګوتو خلال به ولله وکړي، هر یو ګوته کې دا شانتې بیله بیله ګوته ورکول منځ کې. دا ښي خپه به 3 ځله ووینځلی شي، بیا دا ګسه خپه دا به 3 ځله ووینځلی شي، د ګوتو خلال به وکړلی شي، تر دیزو پورې ګټکو پورې به خپې ووینځلی شي. دغه د اودس طریقه د مکمله شوه. بیا د غسل طریقه هغه دا ده چې سر باندې به ولله لومبنۍ اوبه واچولی شي، دا شانتې د بیرې پاڼې به راواخلي، دا بیرې پاڼې دې دپاره دي. سنت طریقه دا ده چې په دې باندې به مړی وینځلی شي، دا شانتې په سر به ولله اوبه واچولی شي، ټول سر به ولله ووینځلی شي. سر ووینځل د هغې نه وروستو بیا په ښي اړخ باندې موږ دله اوبه اچو، ښي اړخ باندې به موږ داسې د ده باندې اوبه واچو، او دارنګه لاس نه به مو یو کپړه تړلي هغه به راواخلو، دا شانتې دننه به م لاس ور دننه کړو دې لپاره چې دا ټول بدن لوند شي. دا لاس هم دا شانتې اوبه ورپې اچوو د دې بیرو د پاڼو، په دې باندې به ولله غسل ورکوو. نو دې نه بعد به بیا په اړخ باندې واړو، کله هم چې په اړخ باندې واړولو په دې شانتې اوبه به پرې واچو، او دا ټول بدن به دغه شانتې لوند رالوند کړو په دغې بیرو اوبو باندې. بیا به دې ګس اړخ په دې باندې به دا شانتې اوبه واچو، دې باندې به هم دا شانتې لاس نه کپړه وتړو او دننه به یې کړو، دا ټول بدن به ووینځلی شي، د هغه لاس به هم دغه شانتې ووینځلی شي، اوبه به پرې دا شانتې واړو. کله چې دا اړخ ووینځلی شو دا شانتې دې بل طرف ته به یې راواړو، چې دا بل اړخ هم راواړو، دا شانتې په دې به هم اوبه واچولی شي، دا به هم ووینځلی شي، دا شانتې تر اخر سره پورې هغه خپو پورې به دا شانتې ووینځلی شي اخر سره پورې. کله هم چې یو ځل ووینځلو دا به دوباره بیا دغه شانتې ورکو، 3 ځل به دغه غسل مونږ دله ورکو. 3م ځل باندې بیا مونږ په ده باندې د کافور اوبه چې کوم مونږ کې نه مونږ ایښي دي، کافور هم په هغې کې اچولي دي، هغه کافور به راواخلو، دله به سر هم پرې ووینځو، دارنګه د ښي طرف تر هغه سره پورې او ګس طرف تر هغه سره پورې د دې کافور اوبه پرې واچو. د ده دا بدن به لوند دي، دا سر به مو ولله دا شانتې وچ کړو، دارنګه دا ټول بدن به ولله وچ کړو، او یو کپړه به راواخلو، دا لمده کپړه به ترې لرې کړو لکه دغه کپړه، دا به پرې دا شانتې واچو، دغه شانتې به واچو، دا بله کپړه به ترې نه دا شانتې راکاږو، دا چې کومه لمده ده د لپاره چې وچم شي او عورت یې ښکاره نه شي. دغې طریقې سره په دې به وچ کړلی شي. بس دا اوس برابر شو. دې نه وروستو به کفن کې راتاوولی کېږي. دې نه وروستو چې دله موږ کله کفن ورکوو د هغه یو کټ یا د څه شی به مچولي چې په هغې کې تیار کفن خوري او مړی به اوچت کړلی شي، په هغې کې به واچولی شي. لکه تاسو اوس موږ خپله دا شانتې کوو، موږ سره بل کټ نشته دی، دغه کفن به دا شانتې خور کړلی شي. 3 کفنه
کله چې مونږ یو چاله کفن ورکو نو د کفن کې سنت طریقه دا ده چې 3 کپړې به په هغې کې 3 دا شانتې لفافې باندې غوندې به وي 3 کپړې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له عایشه رضی الله عنها وایي کفن ورکړلی شو فی 3 اثواب په 3 کپړو کې بیزن چې هغه سپینې وي چونکې دا خو مونږ تاسو له یو عملي طریقه ښایو مونږ سره 3 نشته نو دا کمبل او دا شوزونه م راغېستي نو 3 کپړو کې بدله دغه کفن ورکول کېږي اول به دا یو کپړه واچولی شي داسې ګس طرفه دا هم چې کله راواچولو بیا دا بل طرف به بیا داسې واچولی شي دا هم چې واچول دا به دا شانتي کوله او بیا به عطر راواخلو عطر راکړم عطر به پې دا شانتې په دې کفن باندې ووالی شي مسند احمد کې حدیث دی چې عطر مړي له ورکول د مړي کفن ته دا سنت طریقه ده چې هر یو له بیل بیل ورکړلی شي 3 ځله بیا به دا بل دویم کفن راواچولی شي او ورپسې به دا بل راواچولی شي دغه شانتې دې له به بیا عطر ورکړلی شي لکه دا ابن حبان هم دا حدیث راوړی هغه ابن حبان او امام حاکم رحمه الله دې حدیث ته صحیح ویلي دي دریم ځل به بیا هغه بل کفن بله لفافه پرې راچته وکړلی شي بیا دا او په دې سر کې به دغه شانتي یو کپړه به تا کټ کړي په هغې باندې به دا شانتي دا 3 واړه دغه کې دلته کې به یې کلک وتړي او دارنګه خپو کې به یې هغه شانتي دلته کې راته وکړي او کلک به یې وتړي دلته کې هم چې وتړلی شو بیا به مینځ کې دغه شانتي لږه کپړه به وي هغې به ترېنه ته وکړي دې لپاره چې مینځ کې کوله ونه شي دغه طریقې سره دا د نبي صلی الله علیه وسلم د کفن طریقه وه دې کې بعضې خلک کمیس ورکوي کمیس جایز دی لیکن سنت طریقه نه ده سنت طریقه صرف 3 کپړې بعضې خلک رالیږي زنانو له 15 کپړې ورکوي لیکن سنت طریقه دا ده چې په کفن کې د زنانو د سړو هېڅ فرق نشته څنګه چې د سړي دپاره 3 کپړې دا شانتې زنانو دپاره هم 3 کپړې څوک چې 15 کپړې وایي هغه حدیث صحیح نه دي په هغې کې نصب الرایي رحمه الله هغه هم په هغې باندې رد کړی نورو علمو هم په هغه باندې رد کړی چې یاره دا حدیث صحیح نه دی